د پاکستان نو ښار کې پر پاکستانی سرتیرو خوندور برید. پاکستانی پولیس وايي د خیبر پښتونخوا نو ښار سیمه کې په وسلوال برید کې سرتیري وژل شوي. ستانه په دې هیله چې روغ جوړ به. پاکستانی پولیس وايي د خیبر پښتونخوا نو ښار کې د دوی پر پولیسو برید شوی. د پاکستان پولیس تاییدوي چې د خیبر پښتونخوا په نو ښار کې یو وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 2 ژوبل دي. پولیس یو بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د جلوزو تاڼې په حدودو کې شوی. بیان وایي وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تحریک طالبان پاکستان د حملې پړه مني. هاخوا په بلوچستان کې هم د چارواکو پرون برید تایید کړی چې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي اډو وروستي کې بریدونه د وژل شویو پاکستاني عسکرو شمېر 12 ته رسیږي. د بلوچستان د وړمې ورځې د بریدونو پړه بلوچ ملتپاله غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي منلې ده. ادعا یې کړې چې له 50 زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي.